لکه د ګولیس بیا زه خوا راشه. سلام علیکم خانجي. تاسو ښه یې خانجي بهرام خان څنګه یې ته؟ ښه یې ټیک ده. د ده حال پرېږده، خپل حال ته وګوره. ویې لکه ستا پلار نیکه چې د قلم د واک په سترګو لیدلو چې تا کتابونه پترخ کړل او ښار ته دې مخه وکړه. خانجي دا ضروري خو نه ده چې زما مشران انپړو نو زه به هم انپړ او جاهله یم. پلار دې چېرته ما ته سترګې نه دي پورته کړې او ته ما ته اسکه غړی ولاړې ما ته کلکې او پخې خبرې کوې. خانجي ما خو صرف ستاسو د خبرې جواب درکو. جوابونه موږ له هېڅ چا نه دي راکړي او نو څوک راکولو شي خانیا. او د پلار نیکه دا کسب راټینګ کا، ډېر اوچت اوچت مه دانګه. دادا سلمان په سبق وایي او کسب کوي نو دا خو د دې ذاتي مسله ده. نه نه دا زموږ د ټولو مسله ده. بهرام خانه ته ولې نه پوهېږې؟ زما نه پس په دې کلي خاني ته کې که ته دوی له لار ورکې او داسې رویه دي بیا به خاني بچا کې. ټیک ده بهرام خان، زه به درنه لاړ شم خو ما نه وخته کېږي، هسې وخت نه شم ضایع کولی. ولکه ته دا انداز زموږ دپاره لویه خطره ده بهرامه، لویه خطره ده. اوهو خان دادا هیڅ نشته، راځئ چې ځو.